دلته چې کوم څه لرو دې ته د انځورونو یا تصویرونو ګراف ویل کېږي. د دې دلیل چې دې ته ولې د انځورونو ګراف ویل کېږي دا دی چې په دې کې د معلوماتو د ورکولو لپاره له انځورونو څخه کار اخیستل شوی دی. په دې ځای کې د موږک له انځور څخه کار اخیستل شوی او داسې وایي چې د موږک دغه کوچنی انځور له یوه موږک سره مساوي دی، یعنې له یوه موږک سره مساوي دی. نو د انځورونو د ګراف موږ ته څه وایي؟ ډېر ښه، په عنوان کې لیکل شوي موږکان په مزرعه کې. نو دا موږ ته دا وایي چې څومره موږکان د مزرعې په بېلابېلو ځایونو کې دي. تاسو دلته ډول ډول ځایونه کتلی شئ چې په هغه کې موږکان شته. کولی شو چې په کور، کادانه، څړنځای او غوجله کې موږکان پیدا کړئ. او دغه مجموعه یا دا د موږکانو د انځورونو مجموعې موږ ته دا وایي چې په دې هر یوه ځای کې څومره موږکان دي. د بیلګې په توګه په کور کې څو دانې دي. ډېر ښه، دلته ګورو دا یو موږک جمع یو بل جمع بل او جمع بل یا ټول 4 موږکان، یعنې په کور کې 4 موږکان دي. 4 هم دلته په دې ځای کې به 4 ولیکم. نو په کور کې 4 موږکان دي. په کادانه کې څو دانې دي؟ ډېر ښه، دا هم په هماغه ډول سره دا 1 2 ودرېږه چې د په یو بل رنګ سره ولیکم. 1 2 3 4 5 6. نو دلته په دې ځای کې 6 موږکان دي. نو په کادانه کې ټول 6 موږکان دي. دا به هم دلته ولیکو. نو په کادانه کې 6 موږکان دي. په څړنځای کې په څو دانې وي؟ ډېر ښه، ګورو چې دلته 3 موږکان دي، ځکه چې دا هر یو انځور د یو موږک په معنا دی. چا چې د انځورونو دغه ګراف جوړولو شاید دا هر انځور د موږکانو له بېلابېلو شمېر سره مساوي فرض کړی وي، ولې موږ دلته هر یو له یوه موږک سره مساوي نیسو. نو په دې انځور کې 3 موږکان دي، په دې انځور کې 3 دانې دي. نو لږ به دا پاڼه دې خواته یوسو او په پای کې دلته په غوجله کې 2 موږکان دي، 2 دانې په غوجله کې. نو که یو څوک له تاسې څخه پوښتنه وکړي چې په مزرعه کې ټول څو موږکان دي، نو تاسې باید دا ټول سره جمع کړئ. ویلی شي چې 4 جمع 6 10 کېږي، جمع 3 نور 13 او جمع 2 نور 15 کېږي. نو په مزرعه کې ټول 15 موږکان دي. یو ځل بیا هم باید ووایم چې د انځورونو ګراف د معلوماتو د ښودلو لپاره یوه لاره ده. دلته موږ ته دا وایي چې د مزرعې په هر ځای کې څومره موږکان دي. که څوک پوښتنه وکړي چې په کادانه کې څو موږکان دي، نو تاسې له ګراف څخه په ګټه اخیستنې سره پوهېږئ چې 6 دانې دي. که څوک پوښتنه وکړي چې په دواړو څړنځای او غوجله کې څو دانې موږکان دي، ډېر ښه، دا د څړنځای له 3 جمع 2 د غوجلې سره مساوي دي، معنا 15 موږکان. که وویل شي چې په ټوله مزرعه کې څو دانې دي او دا ټول هغه ځایونه وو چې په هغه کې موږکان شته، نو دا مساوي کېږي له 4 جمع 6 جمع 3 او جمع 2 سره. بیا هم ویلی شو چې په مزرعه کې ټول 15 موږکان دي.